الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې تاسې ټول روغ او جوړ اوسئ. ډېرو قدرمنو موږ تاسې د اسلام د ټولنیز نظام د درسونو په لړۍ کې په تېر درس کې د چاپېریال ساتنې په اړه باندې تفصیلي خبره وکړه چې اسلام موږ ته د چاپېریال ساتنې برخه کې ځانګړي درسونه راکړي دي. په دې درس کې موږ تاسې ویلي چې اسلام دین دا د دې په خاطر باندې دنیا ته راغلی دی چې تر څو انسانانو ته د ژوند په هره برخه کې ځانګړي لارښوونې وکړي، تر څو انسان نړۍ آباده کړي او په ځمکه کې ژوند ولري. الله تعالی جل جلاله لومړی انسان آدم علیه السلام دنیا ته راولېږه او هغه په ځمکه کې خلیفه وګرځاوه. د خلیفه دنده دا ده چې هغه کوم احکام چې ورته د حاکم لخوا نه ترسره کیږي ورته ورکول کیږي هغه په سمه توګه باندې په خپل ژوند کې عملي کړي. نو دا چې موږ په چاپېریال کې ژوند کوو نو چاپېریال په موږ باندې حق لري چې د هغې ساتنه وکړو. نو په همدې اساس باندې هر هغه شیان چې په چاپېریال کې فساد منځته راوړي اسلام حرام ګرځولي دي. اسلام موږ ته لارښوونه کړې ده چې تاسې خپل چاپېریال پاک وساتئ او هغه تاسې ښایسته وساتئ، ښکلی وساتئ او همدارنګه تاسې هغه زرغون وساتئ. د چاپېریال د زرغون ساتلو په خاطر باندې موږ او تاسې د الله رسول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مکلف کړي یو چې تاسې باید یو زرغون شی وکاروئ تر څو چې هغه یو طرف ته د ځمکې په زرغونتیا او ښکلا کې ښه رول ادا کړي، بل لوري ته د هوا د صفایي او ستاسې د صحت لپاره هم ډېر زیات فایدهمن اوسیږي. نو د دې وجې نه نبي علیه السلام فرمایي چې یو څوک یو ونه کري په حقیقت کې دا ونه کرل د هغه دپاره یو صدقه ده. همداراز رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ په دې باندې مکلف کړي وو چې تاسې هغه شیان چې چاپېریال کې فساد منځته راوړي هغه باید له منځه ویسئ، د فساد مخه ونیسئ او د فساد دفاع وکئ. او تاسو ته معلومه ده چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرام په دې مکلفول چې کله به هم هغه یو غزا ته لیږل نو حکم یې ورته کوه چې تاسې ځنګلونه مه وهئ او همدارنګه تاسې آبادي مه ورانوئ. نو د آبادۍ ساتنه دا د مسلمانانو مکلفیت دی او هر مسلمان مکلف دی په دې باندې چې هغه چاپېریال وساتي. د دغه درسونو په لړۍ کې به نن موږ د ټولنې اصلاح او ټولنیز آدابو باندې خبره کوو. یعنی موږ ته اسلام حکم کړی دی چې تاسې خپله ټولنه باید اصلاح کوئ او د ټولنې په اصلاح کې رغنده رول ادا کوئ، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته لارښوونه کړې ده او فرمایي چې کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. هر یو له تاسې نه هغه د خپلې ټولنې شپونکی دی، ساتونکی دی او هر یو نه به د خپل رعایت په اړه باندې پوښتنه کیږي. او نو بیا ورپسې په تفصیل کې فرمایي چې الامام راع، څوک چې د ټولنې مشر دی، رهبر دی، حاکم دی، چارواکی دی، هغه هم راعي دی او هغه هم د خپلې ټولنې شپونکی دی او وهو مسؤول عن رعیته او د خپل رعایت په اړه به ورنه پوښتنه کیږي د قیامت په ورځ باندې. والرجل فی اهله راع، یو سړی په خپل کور کې د خپلو اولادونو او د خپل مېرمنې په برخه کې شپونکی ګڼل کیږي، مسؤول ګڼل کیږي. وهو مسؤول عن رعیته او په دې اړه به ورنه پوښتنه کیږي چې تا د خپلو اولادونو او د خپلو مېرمنې حق په سمه توګه ادا کړی دی او که نه، آیا تا د هغې سمه روزنه کړې ده او که نه، آیا تا هغوی معروف ته او نیکۍ طرف ته رابللی دي او که نه. او همدارنګه والمرأة فی بیت زوجها راعیة، یوه مېرمن د خپل خاوند په کور کې هغه شپونکې ده او هغې نه به د خپل کور د چارو په اړه پوښتنه کیږي، هغې نه به د خپل خاوند او همدارنګه د هغې نه د خپلو اولادونو او د کور د نورو چارو په اړه پوښتنه کیږي، کوم چې هغې ته په غاړه ور اچول شوي دي او هغې په هغې اړه باندې مسؤوله ګڼل کیږي. وهي مسؤولة عن رعیتها او په دې اړه به د هغې نه پوښتنه کیږي، د کوم شي واک او اختیار چې هغې ته ورکول شوی دی د هغې پوښتنه به ورڅخه کیږي. د خپلو اولادونو د حقوقو په اړه به پوښتنه کیږي او همدارنګه د خپل خاوند د حقوقو په اړه به ورڅخه پوښتنه کیږي. د خپلو همسایګانو او د خپلو ګاونډیانو د حقوقو په اړه به د هغې نه پوښتنه کیږي. والخادم فی مال سیده راع، یو څوک چې خدمتګار په توګه باندې کار کوي
او د یو ځای کې د یو چا سره مزدور دی نو هغه نه هم پوښتنه کیږي، هغه نه به د خپلو او چارو پوښتنه کیږي کومې چارې چې هغه ته ورسپارل شوي دي چې آیا هغه څه چې دی پې مکلف شوی دی په سمه توګه ترسره کړی دی او که نه، د کوم شیانو چې ده وعده کړې ده او د کومو شیانو تعهد یې سپارلی دی آیا دا په د خپل تعهد کې صادقه دی او که نه. کله چې هم یو څوک مامور مقرر کیږي او د یو چا سره دنده پیل کوي په یو ځای کې او په کومو شرایطو باندې هغه تعهد کړی دی او هغه امضا کړې ده او ګوتې لګولې ده چې دا چارې به ترسره کوم، په دې اړه به ورنه پوښتنه کیږي. معنا دا شوه چې هر یو تن له تاسې نه هغه په خپل ځای کې مسؤول دی. نو د هغه نه به د خپلو هغو چارو په اړه پوښتنه کیږي د کومو چارو په اړه باندې چې ته هغه تعهد سپارلی دی او هغه معاهده کړې ده، هغه وعده کړې ده چې دا چارې به ترسره کومه. نو معنا دا شوه چې په ټولنه کې هیڅ یو داسې فرد نشته مګر دا چې هغه په خپله برخه کې مسؤول دی. هیڅوک دې دا نه وایي چې دا چاره او دا عمل چې دی یوازې د چارواکو دی یا یوازې د حکومت دی، بلکې زموږ تاسې د وړوکي فرد نه رانیولې تر هغو چا پورې چې د حکومت واګې او د هغه چارې په لاس کې دي تر دې پورې دا ټول مسؤل دي. نو معنا دا شوه چې د ټولنې په جوړولو کې او د ټولنې په اصلاح کې ټول رعایت برخه لري او هر یو په خپله برخه کې مسؤول دی او باید د ټولنې په اصلاح کې خپل رغنده رول ادا کړي. اوس راځو چې یو انسان یو فرد په ټولنه کې ژوند تیروي د هغه مسؤلیتونه د خپل ځان په اړه باندې څه دي. باید یو سړی مسلمان په حیث باندې په دې پوه شي چې من حیث مسلمان زه په ټولنه کې باید څه ډول ژوند ترسره کړم. د خپل ځان په وړاندې مسؤلیت دا دی چې خپله عقیده خپل فکر د اسلامي عقیدې پر اساس باندې برابر کړي، د الله تعالی سره د عباداتو په ترسره کولو خپل تړاو پیاوړی کړي، د الله تعالی سره خپل اړیکې پیاوړې کړي، خپل صحت ته متوجه شي، د بې بندوبارۍ څخه ډډه وکړي، د وخت خیال وساتي او د منظم ژوند تیرولو لپاره خپل ځان په خاطر باندې یو مهالویش برابر کړي، ځکه چې د قیامت پر ورځ به الله تعالی جل جلاله د هر انسان سره د دقیقې حساب کوي، د هرې کلمې په اړه به الله تعالی جل جلاله ورسره حساب کوي. هره خبره چې دی د خولې نه وباسي الله تعالی جل جلاله به په دې اړه د هغه نه پوښتنه کوي. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي چې ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. یو څوک چې د خپلې ژبې نه یو خبره راوباسي، د خپلې خولې نه یو خبره راوباسي، مګر دو ملایکې الله تعالی جل جلاله مقرر کړي دي او هغه الله تعالی جل جلاله لیکي. همدارنګه موږ تاسو سره به د الله تعالی جل جلاله د دقیقې حساب کوي. نو په کار دا چې یو مسلمان په حیث باندې د خپل عقیدې او د اخلاق او د عبادات او د معاملاتو ترڅنګ باید په دې باندې پوه شي چې هغه خپل وخت ضایع نه کړي، ځکه چې د وخت په اړه به د قیامت پر ورځ الله تعالی جل جلاله د هر مسلمان نه پوښتنه کوي. نو په کار دا چې دا یو منظم مسلمان انسان اوسیږي او په ټولنه کې په منظم شکل باندې ژوند ترسره کړي او د ټولنې په رغونه او د ټولنې په پاک ساتنه کې او همدارنګه د ټولنې په اصلاح کې باید خپل رول ادا کړي. د خپل کورنۍ په وړاندې هم د مسؤل دی او دغه مسؤلیت دا دی چې د کورنۍ د هر غړي له میرمن څخه نیولې تر مور او پلار او اولادونو او خپلوانو د هغوی ټول حقوق پیژني او هغه په سمه توګه ادا کړي، چې تفصیل به انشاءالله هغه په خپل زبان دی ولوستلی شي او یو څه برخه د دغو درسونو مخکې ولوستلی شوه. د ټولنې په وړاندې د فرد مسؤلیت څه شی دی؟ یعنی فرد هم د خپل ځان په وړاندې مسؤل دی، هم د خپل کورنۍ په اړه باندې مسؤل دی او هم د خپل ټولنې په اړه باندې مسؤل دی. اوس د فرد مسؤلیت د خپل ټولنې په وړاندې باندې څه دی؟ د ټولنې په وړاندې د یو فرد مسؤلیت دا دی چې په ټولنه کې د یو فرد په توګه ژوند ترسره کړي، د پرمختګ او آبادۍ په فکر کې شي، د نورو د نظریاتو احترام وساتي، یعنی په ټولنه کې انسان چې دی هغه د نورو سره خامخا تعامل کوي، د هغې خلکو سره مخامخ کیږي، د خلکو سره ګډ ژوند لري. نو داسې نه وي چې تل دپاره په خپل فکر باندې په خپل نظر باندې کلک ولاړ وي او د نورو فکر ته او د نورو نظر ته هېڅ ډوله احترام ونه لري، ځکه چې هر رایه د حقیقت او خطا احتمال لري. یعنی کله چې انسان کمی خبرې کوي یا کم نظر ورکوي دا د نه وي چې سل په سلو کې دا حق دی او زما خبره چې دا صحیح ده او د نورو خلکو خبرې درستې نه دي. باید مسلمان په دې باندې پوه شي چې هر انسان د خپل رای څښتن دی، لکه څنګه چې د تقاضا لري او غوښتنه لري چې نور خلک د احترام وکړي، د رای واوري، د نظر واوري، احترام سره ولري، دغسې دا هم مکلف دی په دې باندې چې د نورو د رای احترام وساتي.
ځکه چې هر رایه د حقیقت او خطا احتمال لري. دی چې څه وایي د دې دا خبره هم د دې احتمال لري چې صحیح اوسیږي او د دې احتمال لري چې غلطه اوسیږي، او بل هم چې کومه خبره کوي د دې احتمال لري چې صحیح اوسیږي او د دې احتمال لري چې غلطه اوسیږي. نو سل په سلو کې د خپل رایه او د خپل نظر څخه دفاع نه کوي او په دې ټینګار نه کوي چې د رایه درسته ده او صحیح ده او د نور رایه دغه غلطه ده، ځکه چې دغسې چارې همیشه دپاره په ټولنه کې جنجال منځته راوړي، شخړې منځته راوړي، مشکلات منځته راوړي. خپله کورنۍ باید داسې وروزي چې د نورو کورنیو سره ښې اړیکې ولري او په عزت او په عزلت کې به ژوند اختیار نه کړي، یعنې داسې نه وي چې فقط په خپل ژوند باندې او په خپل ځان باندې او په خپله کورنۍ باندې اکتفا وکړي او د نورو خلکو سره اړیکې او رابطې ونه لري، بلکې من حیث مسلمان دا مکلفیت لري چې د نورو خلکو سره ښې اړیکې ولري، ښه روابط ولري، ښه راشه درشه ولري او ښه معامله ورسره ترسره کړي. د ټولنیز ژوند مسؤلیت احساس کړي، د ټولنیز مسؤلیت چې دی هغه عناصر وپېژني. کله چې یو څوک په ټولنه کې ژوند تېروي نو من حیث فرد د ټولنې په وړاندې باندې څه مسؤلیتونه لري هغه باید مراعات کړي، هغه باید په خپل ژوند کې تطبیق کړي. د هغو مسؤلیتونو څخه یو دا چې پر ټولنیزو چارو باندې اهتمام کول او د بېوزلو لاسنیوی دی. مسلمان فرد مسؤلیت لري چې د ټولنې د ستونزو په حل کې د نورو سره همکار اوسیږي او د نورو سره مرسته وکړي، د فقیرانو او مسکینانو لاسنیوی وکړي، د چاپیریال په پاک ساتلو او ملي شتمنیو په ساتنه کې رغنده رول ادا کړي، د تعلیمي مؤسسو، مساجدو او شفاخانو سره کلکې اړیکې ولري او په جوړولو او پاک ساتلو کې بشپړ همکاري وکړي. یعنی داسې فکر ونه کړي چې یعنی دا زما دنده نه ده، دا زما مسؤلیت نه دی، دا زما کار نه دی چې زه د په یو ځای کې یو غلط شی وګورم او هغه د پورته کړم او هغه د پاک کړم، ځکه هر ځای کې چې ته اوسیږي هغه اگر چې هغه کار یا هغه عمل دولتي کار وي او هغه په رسمي چوکاټ کې ستا دنده هم نه ګڼل کېږي، خو ته من حیث یو فرد د دې ټولنې مکلفیت لري چې هغه ځای باید پاک وساتي، حفاظت یې وکړي. همدارنګه یو دولتي تعمیر دی یا مثلا یو دولتي چوکۍ ده یا یو بل یو امانت دی او تا ته در وسپارل شو نو ته مکلفیت لري چې هغه په صحیح توګه باندې وساتي. داسې نه وي چې فکر وکړي چې یاره دا خو دولتي شی دی پرېږده زما یې پکې څه، نو هر یو چې دا فکر وکړي چې زما یې پکې څه نو دا حقیقت کې د هغې په ورانولو کې مرسته کوي او د هغې په ویجاړولو کې مرسته کوي او هغه ختموي. همدارنګه د ملګرو، دوستانو لیدو او هغوی سره د ښو اړیکو د ساتلو باید هڅه وکړي، د دوه مسلمانانو ترمنځ سوله راولي، د اختلافاتو، شخړو او بدبینیو مخنیوی وکړي، په معاملاتو راکړه ورکړه کې له خیانت څخه ځان وساتي، په ټولنه کې د هر ډول ژبني، سمتي او قومي تعصباتو او ډلهبازۍ څخه ځان وساتي، د مینې او محبت په فضا کې ژوند ترسره کړي. نو دا د یو فرد مسؤلیت دی چې باید په ټولنه کې په سمه توګه ترسره کړي. د ټولنیز ژوند د عناصرو څخه دویم عنصر چې دی او دویمه مهمه برخه چې ده هغه پوهه ده. نو یو څوک چې په یو ټولنه کې ژوند ترسره کوي مکلفیت لري چې په صحیح توګه پوهه ته لاسته راوړي، ځکه پوهه د یو فرد پر نفس باندې قوي اغیز لري، اهدافو ته د رسیدو په لاره کې ورسره بشپړه همکاري کوي، د مسؤلیت احساس ورکوي او د شخصي هڅو ترمنځ تړاو پیدا کوي، افکار سره نږدې کوي او د تفاهم لاره همواروي. یو څوک چې علم ونه لري او پوهه ونه لري همیشه دپاره د نورو سره جګړې کوي، د نورو سره شخړې کوي، ولې بې له پوهې انسان نه خپل حق پیژندلی شي، نه د ټولنې حق پیژندلی شي او نه د نورو مسلمانانو، د نورو انسانانو په حقوقو باندې پوهېږي. علم دی او پوهه ده چې انسانانو ته رڼا ورکوي، هغه هم په خپلو حقوقو باندې پوهېږي او هم د ټولنې او هم د کورنۍ او هم د نورو انسانانو او د نورو افرادو په حقوقو باندې پوهېږي. نو په ټولنه کې چې کله یو څوک ژوند ترسره کوي یو طرف ته د حکومت او د نظام دا مسؤلیت دی چې پوهه عامه کړي، علم عام کړي او هر چاته یو دومره څه وروښایي چې هغه په لیک او لوست باندې پوه شي تر څو هغه ته په لاس کې رڼا ورکړي. نو د ټولنیز ژوند د عنصرو څخه یو مهم عنصر چې دی هغه پوهه ده چې د ټولنې هر فرد په دې مکلف دی چې یو څه نه څه پوهه ترلاسه کړي. د ټولنیز ژوند د عنصرونو څخه او د برخو څخه یو بله مهمه برخه چې دی هغه ګډ کار کول دی یا مشارکت دی.
مشارکت د ټولنیز ژوند لپاره د ځمکې حیثیت لري. په ټولنه کې ګډ کار د هر غړي د توان سره سم ترسره کیږي. ګډ کار ټولنه خپلو اهدافو ته رسوي. ګډ کار د بېوزلو سره مرسته ده او ګډ کار د فرد لپاره د کار زمینه مساعدوي او استعدادونه یې غوړوي او د کار اهلیت پکې پیدا کیږي. نو په ټولنیز ژوند کې اړتیا ده چې ټول خلک باید یو بل ته لاس ورکړي او یو بل سره باید همکاري ولري، یو بل سره باید مرسته ولري. او د مشارکت یا د ګډ کار فایده دا ده چې دلته خلک په عزلت کې او په ځانتواله کې ژوند ترسره کوي. ځکه چې ډېر وخت کې یو څوک ځان ته اوسېږي، په ټولنې سره تړاو نه لري، دغه استعداد وروسته پاتې کیږي. نو په ګډ کار کې فایده دا ده چې مختلف خلک هغه په یو کار کې مشارکت کوي او شریکیږي او په دې کې د خلکو استعدادونه معلومیږي. ډیر خلک داسې وي چې هغه په د یو کار په ترسره کولو کې ښه استعداد لري، خو دا چې استعداد یې د هغه سره دی او هغه را بارز شوی نه دی، هغه ښکاره شوی نه دی، نو ډیر وخت کې د هغه استعداد هغه هماغسې پاتې شي او د هغې نه د ټولنې افراد او نظام د هغې نه هېڅ ډوله استفاده ونه کړي. ځکه الله تعالی جل جلاله د استعدادونه مختلف پیدا کړي دي او ځینې انسانانو ته په ځینو برخو کې ډېر ښه استعداد الله تعالی جل جلاله ورکړي، خو چونکې هغه ټولنې ته نه وي راوتلی او د ټولنې خلکو هغه نه یې پېژندلی، نو دغه استعداد د هغه سره پاتې شي. ځینې خلک وي چې مثلا په د علم په برخه کې ښه دغه لري پرمختګ کولی شي او ځینې داسې دی چې په ځانګړو مسلکونو کې ښه پرمختګ کولی شي او ځینې داسې دی چې هغه په تخنیک کې ښه پرمختګ کولی شي. نو چې کله ګډ کار کیږي، مشترک کار کیږي، نو د ټولنې مختلف افراد را لګیږي، د ټولنې په آبادولو کې برخه اخلي. نو هغه څوک چې هغه سره په یو برخه کې استعداد دی، د هغه نه په هماغه برخه کې کار اخیستل کیږي او استعداد یې غوړول کیږي. د ټولنیز مسؤلیت د احساسولو یو څه نښې نښانې دي. اوس موږ څه پوهېږو چې څوک دی چې هغه په ټولنه کې بارز، د ټولنې په آبادۍ کې بارز رول لري، نو د هغې څه ځانګړې نښې نښانې دي. یعنې یو څوک چې د مسؤلیت احساس لري، موږ څه پوهېږو، هغه موږ په څه پېژندلی شو؟ د هغې دپاره یو څه نښې نښانې علماو بیان کړي دي. لومړی دا دی چې ټولنیز مسؤلیت هغه په خپل ځان باندې اعتماد لري. یو څوک چې ټولنیز احساس لري، هغه په حقیقت کې په خپل ځان باندې اعتماد لري، په خپل ځان باندې باور لري او هغه دا احساسوي چې زه یو څوک یم او زه کولی شم چې د ټولنې په رغونه کې رغنده رول ادا کم. نو په خپل نفس باندې اعتماد دا په حقیقت کې د ټولنیز مسؤلیت د احساس یو رکن دی او یو عضو ده، یو جز دی. بل نښه یې دا ده چې ورسپارل شوي چارې په سمه توګه ترسره کوي. یو څوک چې هغه خپله دنده، خپله وظیفه چې کومه ورسپارل شوې ده، هغه په ښه توګه ترسره کړي، نو موږ په دې باندې پوهېږو چې دا انسان چې دی دا یو ټولنیز احساس لري او په ښه توګه باندې د خپل چارې ترسره کولی شي. نو که هغه ته په ټولنیز ژوند کې یو مسؤلیت ورسپارل کېږي، نو هغه په ښه توګه سرته رسولی شي. دریم دا دی چې هڅې کول، ګډ کار کول او یو بل سره مرسته کول، دا د دې نښه ده چې د انسان خپل ټولنیز مسؤلیت پېژندلی دی. په ټولنیز مسؤلیت کې کمښت لاندې نښې نښارې لري. یو څوک موږ غواړو وپېژنو چې آیا دا ټولنیز مسؤلیت احساسولی شي او که نشي احساسولی، نو د هغه موږ په دې باندې پېژندلی شو چې هغه کې یو څه نښې نښانې اوسېږي. نو دغه نښه نښانو په ترسره کولو سره موږ په دې پوهېږو چې په حقیقت کې د خپل ټولنیز مسؤلیت نه ترسره کړی. اول له مسؤلیت څخه خپلې اوږې سپکول. کله چې هغه ته مسؤلیت سپارل کېږي، یو کار سپارل کېږي، هغه وایي دا کار زه نشم کولی، بانې لټوي. نو موږ تاسې ګورو چې په کورنۍ کې چې کله هم موږ غواړو چې یو څوک وپېژنو چې آیا دا یو ټولنیز احساس لري که نه لري، نو هغه موږ په دې باندې پېژنو چې کله هم هغه ته په کور کې یو کار سپارل کېږي، نو هغه خپلې اوږې ور نه سپکوي، هغه سترګې ور باندې پټوي، هغه کار نه پټېږي. نو حتی په ماشوموالي کې ځینې ماشومان داسې وي چې هغه ته یو کار ورسپارل کېږي چې دا کار وکړه، نو سمدستي په بل چا باندې غږ کوي چې پلان کې دې وکړي. نو په دې باندې پوهېږو چې په ده کې ټولنیز احساس کمزوری دی. نو په کار دا ده چې د داسې اسلوبونه او داسې طریقو نه کار واخیستلی شي تر څو په دغه فرد کې ټولنیز احساس پیدا شي.
همدارنګه نورو سره د مرستې احساس نه درلودل. ځینې انسانان داسې وي چې خودخواهي بس تل دپاره کوشش دا کوي چې امتیازات ځان ته واخلي او نه غواړي چې د نورو سره مرسته وکړي، د نورو سره کار وکړي. نو چې کله هم هغه نه د مرستې او د هغه نه د کومک غوښتنه کیږي نو هغه خپل ځان وباسي او نه غواړي چې د نورو سره مرسته وکړي. بل دا چې د خپل ځان نورو سره د نورو سپکاوی کوي، یعنی د دې کار په ترسره کولو سره په حقیقت کې د خپل ځان د ټولنې نه عزل کوي، د ټولنې نه جدا کوي، په حقیقت کې دا خپل ځان سپکوي، په حقیقت کې دا غواړي چې د نور خلک د احترام ونه ساتي. ځکه د ټولنیز ژوند غوښتنه دا ده چې متقابل احترام موجود اوسېږي او متقابل احترام هغه وخت کې منځته راځي، په هغه وخت کې ترسره کیږي چې کله یو څوک د مسؤلیت احساس وکړي. ځکه چې کله هم یو چاته په ټولنیز ژوند کې یو مسؤلیت سپارل کیږي هغه په سمه توګه ترسره نه کړي، د نورو خلکو په وړاندې باندې هغه په سترګو کې کم راځي او بیا خلک نه د هغه احترام ساتي او نه د هغه سره اړیکې ساتي، نه د هغه سره روابط ساتي. ولې هغه وایي چې په ده باندې د چا خیر نه کیږي او نه د ده له طرف نه چاته خیر رسیږي. نو د دې وجې نه خلکو سره خپل اړیکې پرېږدي، خپل روابط سره پرېږدي او د دې روابطو پرېښودو سره په حقیقت کې د ټولنې ته سپک وکتل او ټولنې ده ته سپک وکتل او دی په خپل میدان باندې سپک پاتې شو. اوس راځو چې ټولنیز ژوند موږ نه د یو څه آداب او غوښتنه لري چې هغه په ټولنه کې باید ترسره کړو، په ټولنیز ژوند کې ترسره کړو. هغه آداب کوم دي؟ یو دا چې ګډ ژوند له انسانانو څخه یو څه غوښتنې لري چې په ترسره کولو سره په ټولنه کې مینه او محبت راځي او د ټولنې اوسیدونکو ته پرې ډاډ او اطمینان حاصلیږي. که د یوې ټولنې اوسیدونکي لاندې آداب مراعات کړي نو دا به یوه کامله او سالمه ټولنه اوسیږي. اول، د ټولنې هر وګړی د ښو اخلاقو په لباس ملبس کېدل. هر یو غړی د مسلمانې ټولنې مکلفیت لري هغه اخلاق باید خپل کړي او په کوم اخلاق چې د هغه نه اسلام غواړي، د هغه نه دین غواړي. ځکه چې مسلمان هغه د اخلاقو په لحاظ باندې په انساني ټولنه کې ځانګړی ګڼل کېږي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم مخکې له دې نه چې پیغمبر شي ځینې انساني اخلاق په هغه کې موجود ول چې د خلکو په منځ کې د مینې او د محبت باعث ګرځېدلی و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نارینه او زنانه ډېره مینه لرله او د هغې سره ډېر محبت کوه. یعنې علاوه دې چې الله تعالی جل جلاله هغه ته د پیغمبرۍ مقام ورکاوه نو د هغه څه چې د انسانیت غوښتنه ده هغه اخلاق خپل کړي وو. نو د دې په خاطر باندې چې یو څوک ځان د مسلمانې ټولنې غړی ګڼي مکلفیت لري چې د ښو اخلاقو په لباس باندې خپل ځان ملبس کړي. بله دا چې د ملګرو، خپلوانو او عام مسلمانانو لپاره د خطا پر مهال باندې معاذیر ولټوي او له بدیو څخه ورتیر شي. نو د ټولنیز ژوند غوښتنه دا ده او ادب یې دا دی چې کله هم د ملګرو سره خپل رابطه ساتي، خپل رابطه ساتي د خپل خپلوانو سره او د عام مسلمانانو سره. نو خامخا په ټولنه کې د یو چا نه خطا کیږي او د یو چا نه ګناه کیږي، د یو چا د خوا نه د ته اذیت رسیږي، تکلیف رسیږي، نو دا باید د خپلو خطاګانو څخه ورتیر شي او هغه څه چې دته کوم تکلیف رسېدلی دی هغه ته عذرونه ولټوي چې کیدای شي دا کار به په دې خاطر باندې کړي، کیدای شي دا کار به په دې خاطر باندې کړي، تر څو خپل ځان ته په دې باندې اطمینان ورکړي او د هغې په مقابل کې عکس العمل ونه ښیي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغسې خلکو ته د جنت زیری ورکړی دی چې خپلې سینې هغه د خلکو د بغض او د کینو نه او د حسد نه پاکې وساتي. یو لنډه واقعه وایم. یو صحابي و، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اړه باندې ویل چې که څوک غواړي چې جنتي انسان وګوري نو دغه انسان ته دې وګوري. څو ځله دا خبر تکرار شوه. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ټول صحابه کرام یعنې د جنت تږي وو، خو دوی ویل چې یاره دې انسان کې کوم صفت داسې شته دی چې دا د جنت مستحق ګرځېدلی دی، غواړم دا صفت په خپل ځان کې پیدا کړم. نو دته یو بهانه جوړه کړه، ورته ویل چې زما تره زه غواړم چې تا سره یو څو ورځې واوسېږم ځکه چې زه د خپل کور څخه مرور شوی یم. نو هغه وتل چې بالکل وراره کولی شي چې ما سره ته ولاړ شي، 2 وخت را سره تیر کړي. نو هغه ویل چې زه سره وخت تیروم خو شرط به دی چې ته زما نه جلا کېږي نه، زه غواړم تا سره نږدې واوسېږم. هغه ورسره ومنله. نو یو څو شپې څو ورځې سره تېرې کړلې، خو دې صحابي دې وړوکي صحابي په دې خپل
مشر صحابي کې څه داسې خاص ځانګړی صفت ونه لیده په ښکاره باندې چې هغه دې د نورو صحابه کرامو نه په عمل کې په عبادت کې کوم امتیاز ولري. بالاخره د څو ورځې د تېرېدو نه وروسته ورته ویل چې زما تره ما په تا کې داسې کوم ځانګړی صفت ونه لیده چې هغه د نورو نه ممتاز وي او په تا کې شته او په نورو صحابو کې نه وي. زما په نظر باندې رانغی کوم داسې عمل ترسره کوي چې ستا د جنت د داخلېدو لامل ګرځېدلی دی. نو ده ورته ویل چې ما کې خو داسې کوم خاص ځانګړی عمل او ځانګړی صفت نشته دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم زما په اړه باندې د جنت زیری ورکړي، زما د جنتي کېدو خبره یې کړي. خو هغه صحابي ورنه روان شه، د وړوکي صحابي عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ورنه روان شه. بیا ته ورته غږ وکړو چې وراره ته راشه، کیدای شي یو خبره ما سره په ذهن کې شته او دا ممکن زما دپاره د جنت د تلو لامل ګرځېدلی وي. ورته ویلې چې په ما کې یو صفت شته، هغه دا چې کله هم شپه شي زه په زړه کې د ټولو مسلمانانو په اړه باندې هر څه چې ما په زړه کې دي وباسم، د هیچ چا سره بغض او کینه او کرکه نه ساتم، هیچ چا سره حسد نه ساتم، زړه مې پاک وي او ټولو خلکو ته د زړه له کومې معافي کوم او د الله نه بخښنه غواړم چې که چېرته زما له طرف نه هغوی ته کوم اذیت رسېدلی وي. صحابي پوه شو چې په تا کې همدا صفت دی چې ته زړه پاک ساتې، په زړه کې چا سره بغض او کرکه او حسد او کینه نه ساتې، همدا علت ته چې الله تعالی جل جلاله له تا نه خوشحاله شوی دی او ته د جنت مستحق ګڼلی. نو معنا دا شو چې کله هم ته په ټولنه کې ژوند تېر سره کوي نو باید په دې باندې پوه شي چې خامخا انسان په ټولنه کې ژوند تر سره کوي نو ضرور به د چا د خوا نه هغه ته ضرر رسیږي او ضرور به د ده داسې کوم عمل تر سره کېږي چې نورو ته پرې ضرر ورسیږي. نو په کار خو دا ده چې د شپې په راتلو سره انسان هغه څه چې د بل چا نه ورته کوم ضرر رسېدلی دی د هغې نه ورتیر شي او د زړه نه بغض او کینه او کرکه او حسد وباسي او هغه څه چې د ده نه تر سره شوي دي په هغې اړه باندې د الله تعالی جل جلاله نه بخښنه وغواړي. د ټولنې د افرادو سره له اختلاف کولو ځان ساتل او ورسره د توافق لاره انتخابول، البته په هغه چارو کې چې شریعت اجازه ورکړې وي. په ټولنه کې د ګډ ژوند د آدابو څخه یو آداب همدا دی چې د اختلافاتو نه ځان وساتي، د کرکو نه ځان وساتي، د بحث او د مباحثې او د مناقشې نه ځان وساتي، خو البته په هغه برخه کې چې اسلام موږ ته روا کړي وي. البته که یو څوک غلط کار کوي او ناروا کار کوي، د اسلامي شریعت خلاف کار کوي، نو د هغې په وړاندې ودرېدل دا د هر مسلمان مکلفیت دی. الله تعالی جل جلاله موږ په قرآن کې په دې مکلف کړي یو چې کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تاسې غوره امت یاستئ، د خلکو د خیر دپاره ایستل شوي یاستئ، وظیفه مو دا ده چې خلک نیکۍ ته راوبلئ او خلک د بدۍ نه منع کوئ. که چېرته داسې یو بد عمل ته په خپله ټولنه کې ګوري چې هغه منکر عمل دی، نو د هغې د بندېدو دپاره او د هغې د تغیرولو دپاره باید اقدام وکړي. خو معنا دا شوه چې په هغه په حکمت سره الله تعالی فرمایي چې ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. هغه په داسې یو طریقې سره تر څو چې د تشنج او د اختلاف او د جګړې د راتلو لامل نشي، اختلاف ته منځ ته رانشي، جګړه ته منځ ته رانشي، باید ته په حکمت سره، په پوهې سره، په بصیرت سره، په سړه سینه باید د هغې دپاره لاره واره شي. د ښو چارو په ترسره کولو هغوی تشویقول او توصیف بیانول. مثلا ته ګوري چې په ټولنه کې یو ماشوم دی یا مثلا یو ځوان دی یا یو میرمن ده، هر څوک چې دا هغه یو نیک عمل ترسره کوي، یو ښه عمل ترسره کوي، د هغې تشویق او ترغیب او همدارنګه هغه توصیف بیانول دا ستا دنده وظیفه ده، تر څو پورې چې په ټولنه کې د انسانانو خاصتا د مسلمانانو په منځ کې ښه ژوند ترسره شي. کله چې یو څوک ښه کار کوي په کار دا چې هغه تشویق شي تر څو پورې چې هغه خپل کار ته دوام ورکړي. مثلا یو ماشوم دی او هغه تا په مسجد کې ولیده یا مثلا هغه تا په یو ښه کار باندې ولیده، هغه تا په یو ادب باندې ولیده، نو هغه ځان ته رانږدې که او په سر باندې لاس ورته راکړه، ورته وایي چې شاباسې بچیه تا ډېر ښه کار ترسره کړه. یو ځوان دی ولیده او هغه یو ښه خدمت ترسره کړه، یو ښه عمل ترسره کړه، یو ښه کردار ترسره کړه، هغه به تشویق شي. که چېرته وس او توان دی وي هغې ته یو ډالۍ ورکولی شي تر څو پورې چې په ټولنه کې د اصلاح چارې عامې شي. نو په ټولنه کې د عام ژوند ترسره کولو دپاره د آدابو څخه یو ادب هم دا دی چې د نیکۍ په ترسره کولو سره خلک تشویق شي او د منکراتو په ترسره کولو سره د هغه مخه ونیولی شي. له حسد کولو خپلې سینې پاکې ساتل. مخکې په دې باندې خبره وشوه چې حسد دا یو ډېر بد مرض دی چې ټولنې ړنګوي
او کلم چې د انسانانو په منځ کې حسد او بغض او کرکه او کینه شروع شي، په حقیقت کې دا د الله تعالی جل جلاله طرف نه یو عذاب وي او دا د عذاب نښه ده. الله تعالی جل جلاله چې کله هم بني اسرائیل هلاکول غوښتل نو د هغوی زړونه یو د بل سره ووهل، نو زړونه یو د بل نه بد کړل. نو په ټولنه کې یو بل څخه کرکه کول، یو د بل په زړه کې بل ته نور خلکو ته په زړه کې حسد ساتل، دا د الله تعالی جل جلاله له طرف نه یو عذاب دی او دا یو ډیر بد رنځ دی چې ټولنې د غړو په منځ کې منځ راځي. نو په کار دا چې هر مسلمان د حسد نه خپله سینه خالي کړي، ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم لارښوونه او فرمایي چې حسد او ایمان د مؤمن په زړه کې نه جمع کیږي، یعنی ایمان او حسد دواړه سره په ټکر کې دي. نو باید مسلمان د حسد نه په کامل معنا باندې خپله سینه پاکه وساتي. شپږمه خبردار چې یو د بل په غم او خوښۍ کې ځان شریک ګڼل او په نقصان د خفګان احساس کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تظهر الشماتة لأخیک فیرحمه الله ویبتلیک. هیڅ وخت کې دا مه کوه چې یو مسلمان ته اذیت ورسیږي، تکلیف ورسیږي، غم ورسیږي، ته پرې خوشحاله شي چې شکر خدای پاکه چې په دې مرض دې اخته کړه او په دې غم دې اخته کړه، په دې مرض دې اخته کړه. دا هیڅ کله د دې خبرې ارمان مه کوه او هیڅ کله دا خبر د خولې نه وباسه او هیڅ وخت کې له دې خبرې اظهار مه کوه. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هیڅ وخت کې د یو مسلمان په تکلیف باندې، په مصیبت باندې، په غم باندې د خوشحالۍ اظهار مه کوه، په یو رنځ باندې د خوشحالۍ اظهار مه کوه. الله تعالی جل جلاله ورنه هغه خلاص کړي او تا به پې الله تعالی جل جلاله مبتلا کړي، ځکه چې مرض هم د الله په لاس کې دی او غم او مصیبت هم د الله په لاس کې دی، هغه نه به الله واړي او په تا باندې به راواړي. نو په لحاظه په ټولنه کې دغسې ژوند کول پکار دي چې د یو چا په غم باندې غمجن نشي، بلکې د مسلمانانو په غم باندې غمجن کېدل او د یو مسلمان په خوشحالۍ باندې خوشحالېدل دا د مسلمان ټولنې د افرادو نه د اسلام غوښتنه ده چې په دغه شکل باندې وکړي، نه دا چې یو څوک په مصیبت باندې، په کړاو باندې، په سختۍ باندې، په مشکلاتو باندې اخته شو او ته په هغې باندې خوشحاله شي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم لارښوونه کړې ده چې د یو مسلمان په رنځ باندې، په مصیبت باندې، په کړاو باندې مه خوشحاله کېږه، ډېر قریبه ده چې الله تعالی به هغه ورنه روغ کړي او تا به پې الله تعالی جل جلاله مبتلا کړي. په داسې الفاظو باندې چاته بلنه نه ورکول چې مقابل لوری بد وګڼي او نه په داسې حالت کې ورسره مخامخ کېدل چې هغه یې ښه نه ګڼي. د ټولنیز ژوند د آدابو څخه یو ادب دا هم دی چې داسې الفاظ چاته مه استعمالوه چې د هغې الفاظو په اورېدو سره هغه ستا نه کرکه پیدا کړي. داسې القاب ورته مه استعمالوه، داسې کلمه ورته مه استعمالوه چې د دې کلمې په اورېدلو سره هغه په دې باندې خفه شي. کله چې د مسلمان سره مخامخ کېږي داسې الفاظ او داسې کلمې ورته استعمالوه چې د هغه په اورېدو سره د هغه زړه خوشحاله شي، نه دا چې داسې کلمه ورته استعمال کړي چې مخې سره هغه په غوسه کې او ستا نه کرکه پیدا شي. همدارنګه په داسې حالت کې هم سره مه مخامخ کېږه چې هغه نه غواړي تا سره مخامخ شي. مثلا په داسې یو ځای کې هغه ته وګورې چې د هغه موجودیت په داسې ځای کې مناسب نه وي او ته د لرې ځای نه هغه وکړې چې فلانی یا څنګه یې، د دې په خاطر باندې چې هغه خجل شي، هغه خفه شي. نو کله چې په داسې حالات کې هغه دی یا مثلا د یو عاجل کار پسې روان دی او ته په دې باندې پوهېږي چې یاره دې سړي کم عاجل کار دی، کم مریض لري، کم تکلیف لري یا کم چا سره موعد دی او ته یې د لاس نه راونیسي او ورته وایي چې ودرېږه دلته، نو دا کار مناسب نه دی، بلکې د هغه حالات ته کتل پکار دي. که چېرته هغه تا سره د لیدو وخت ولري، ملاقات وخت ولري، نو ته ورسره ودرېږه، د زړه خواله ورسره وکړه او که نه نو بیا نو د هغې په دغسې حالاتو کې مه غواړه چې دغه وخت ضایع شي، ځکه چې مسلمان ته دا یو ډول ضرر رسول دي. نو د ټولنیز ژوند د آدابو څخه یو آدب دا دی چې کله ته هم پوهېږي چې مسلمان په دغه کار باندې خفه کېږي، هغه ته اذیت رسېږي، تکلیف رسېږي، باید د هغې نه خپل ځان وساتي. په حیا او عزت سره په ټولنه کې ژوند تېرول دا ډېر اړین دي، ډېر ضروري دي چې هم خپله حیا وساتي او هم خپل عزت وساتي، هم د نورو د عزت د ساتنې فکر وکړي. په ټولنه کې په میړانه او مینه باندې ژوند ترسره کول پکار خدا ده چې یو سړی د بې غیرتۍ ژوند ترسره نه کړي او تل نورو ته لاس اوږد نه کړي، بلکې همت وکړي تر څو پورې چې د میړانې ژوند ترسره کړي، نورو ته ورکړه وکړي، نه دا چې تل همیشه دپاره په دې تمه وي چې د نورو نه یې وغواړي. نه، ټولنه کې ژوند کول د هغې ټولنیز ژوند غوښتنه دا ده چې ته خپل همت وکړې تر څو پورې چې ستا د لاس نه خلکو ته فایده ورسیږي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الید العلیا خیر من الید السفلا، اوچت لاس دا غوره دی د ټیټ لاس نه،
ورکوونکی غوره دی د اخیستونکي نه. او نبی علیه الصلاة والسلام به ډېر ځله خپل صحابه کرام تشویقول چې هغوی کار وکړي، همت وکړي او بل چاته لاس اوږد نه کړي. نو په مېړانه باید ژوند ترسره کړي. په پراخه ټنډه، خوږه ژبه، پراخه سینه، پراخه لاس او غصې زغملو، تواضع او شکرانګۍ سره باید ګډ ژوند ترسره شي. چا سره چې مخامخ کېږي پورین تندي مخامخ شه، خوږه خبره وکړه، خوږه لهجه استعمال کړه، سینه باید پراخه ولري، نه دا چې سمدستي د چا سره په خبره باندې احساساتي شي. ډېره غټه سینه باید مسلمان ولري او همدارنګه پراخ لاس ولري، د ورکړې لاس ولري، بخل ونه لري، همدارنګه غوسه وزغملی شي، همدارنګه تواضع پکې انسان کې موجود وي. کله چې چا سره مخامخ کېږي په عاجزۍ باندې مخامخ شي، چا نه د کرکه ونه لري، نفرت ونه لري، بلکې د تواضع چې ده انسان ته عزت ورکوي. او بل دا دی شکرانګۍ سره، مثلا تا سره یو چا احسان وکړو، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ او د هغه دپاره د الله تعالی جل جلاله په دربار کې دعا وغواړه. په حقیقت کې دا د احسان بدله ده. غوره دا ده چې څوک تاله کوم شی درکړي نو چې مقابل کې هماغه شی ورته وسپارئ، او که د دې وس او توان د نه و، لږ ته لږ هغه ته دعا کول او د هغه د احسان شکرانګي کول، دا په حقیقت کې د هغه شکرانګي ادا کول دي، او دا د الله تعالی جل جلاله د نعمت شکرانګي ده. نو په ګډ ژوند کې غوښتنه دا ده چې مسلمان باید دغه صفت خپل کړي. له علماو، صالحانو، عاقلانو، حلیمو خلکو سره اړیکې ساتل. په ټولنه کې بهتره ده چې د هغو خلکو سره ته اوسېږي چې تا د هغوی له خوا نه خیر ورسېږي. د هغه خلکو د مصاحبت او د انډیوالۍ او دوستۍ نه ځان ساته چې تا د هلاکت سره مخامخ کوي. تا نه یو نشهیي انسان جوړوي، تا نه یو قمارباز انسان جوړوي، تا نه یو اسراف کوونکی او بزر کوونکی انسان جوړوي، تا نه یو قاتل انسان جوړوي. نو کوشش وکړه چې د علماو، صالحانو، نیکانو خو خلکو سره ناسته پاس ولري چې که چېرته تا ته نوره فایده ونه رسېږي، لږ ته لږه د هغوی د مجالسو څخه به دا ګټه درته ورسېږي چې تا خو به غلط طرف ته سوق نه کړي، ته خو به غلط طرف ته لاړ نه شي، بلکې د هغوی د مصاحبت نه او د هغوی د انډیوالۍ نه او د هغوی د ناستې پاستې نه به تا ته ډېر زیات علم او پوهه در ورسېږي او ته به د خیر څخه برخمن شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې من سعادت المرء ان یکون اخوانه صالحین، وایي چې د انسان د نیکبختۍ نښه دا ده چې د هغه دوستان او انډیوالان ښه خلک وي. نو په ټولنه کې د ښو خلکو سره ژوند کول دا د ټولنې د آدابو څخه یو بهترین ادب دی. 12مه خبر دا ده چې دوستانو خپلوانو ته سینه پاکه ساتل او د هغوی خیر غوښتل. کوشش وکړه چې د خپلوانو، دوستانو، انډیوالانو خیر وغواړئ او هغوی ته په زړه کې هیڅ قسمه خیرې ونه لري او هیڅ وخت کې هغوی ته دسیسې جوړې نه کړي او د هغوی سره هیڅ وخت کې خیانت ونه کړي. چې چا در باندې اعتماد وکړو او تا ته چا زړه درکړه، څوک چې تا ته رانږدې شو، نو هغه ته ښه مشوره ورکوه، هغې د خیر غوښتنه کوه او هیڅ وخت کې د هغوی دپاره شر مه غواړه او د دوستۍ په جامه کې هغې ته دښمن مه جوړېږه، ځکه چې د قیامت پر ورځ به الله تعالی جل جلاله تا نه په دې اړه پوښتنه کوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کبر خیانتا، د تر ټولو ستر خیانت دا دی چې یو څوک په تا باندې اعتماد لري. ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت به کاذب، چې یو خبره یو دوست کې هغه سل په سلو کې متیقین دی چې دا خو والا رښتیا وایي، دا زما دوست دا به هیڅ وخت کې ما ته دروغ ونه وایي او ته په زړه کې دروغجن یې او ته په زړه کې د هغه سره خیانت کول غواړي. نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اول خو خیانت دومره لویه ګناه ده او تر ټولو ستر خیانت دا دی چې تا باندې څوک اعتماد وکړي او ته د اعتماد په جامه کې د هغې سره خیانت وکړي. همدارنګه په مجالسو پروګرامونو کې د عزتمندۍ رول ادا کول، یعنی په حیا باندې په مجالسو کې کېناستل او په حیا باندې پورته کېدل او د هغو چا سره چې هغه د حیا لرونکي اوسېږي د هغې خلکو سره په مجالسو کې برخه اخیستل او خلکو ته د ضرر رسولو څخه ډډه کول. په هر ترتیب چې وي په ټولنه کې چې کله ژوند ترسره کوي نور خلکو ته به ضرر نه رسوي. په مجالسو پروګرامونو کې د عزتمندۍ رول ادا کول او لکه څنګه چې مخکې پې خبره وشوه د خلکو زړونه لاسته راوړل. په دې برخه کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وینا ده، هغه فرمایي چې د خلکو د زړونو د لاسته راوړنې او د خلکو د محبت د لاسته راوړنې لپاره درې طریقې دي، درې لارې دي.
که غواړې د خلکو زړونه لاسته راوړې په ټولنه کې د مینې محبت ژوند ترسره کړې نو درې کارونه کوه. یو دا ده چې ان تسلم علیه اذا لقیته، چې کله چا سره مخامخ کېږي سلام کوه. دا سلام د انسان مینه لاسته راوړي، انسان تا ته تسلیموي، د هغه د زړه نه بغض او کینې او حسدونه دښمنۍ ختموي. مخامخ چا سره مخامخ کېږي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، بس د هغه زړه ته خپل که. وتوسع له فی المجلس، چې کله مجلس ته راځي ورته جګېږه، ځای ورکوه چې وروره دغلته کښېنه، زما سره په خوا کې کښېنه، دغلته مخکې کښېنه. نو دا هم د انسانانو زړونه لاسته راوړي. دا چې ته ناست او یو څوک راشي او د لرې ځای نه ورته داسې لاس پورته کړي او هېڅ ورته ونه خوځېږي، هغه سره ستا په مقابل کې د زړه خفګان پیدا کوي. او بل دا چې وتدعوه باحب اسمائه الیه، او هغه ته هغسې نوم یادوه چې هغه پرې خوشحالېږي. مثلا یو څوک دی د وړوکې مسلک څښتن دی، خو لیکن هغه ته ښه نوم یادوه، هغه ته یو اوچت نوم یادوه. یو ښه نوم یادول، اوچت نوم یادول په حقیقت کې د هغه مینه لاسته راوړل دي، د هغه محبت لاسته راوړل دي. نو هغه چې په کوم نوم باندې خوشحالېږي دغسې نوم ورته اخله، داسې نوم ورته مه اخله چې هغه په هغې باندې خفه شي او د هغه کرکه تا سره پیدا شي. د ملګرو دوستانو نوم، نسب او د اوسېدو ځای زده کول دا هم د محبت د لاسته راوړلو لپاره یو وسیله ده. کله چې تا سره په موټر کې څوک کښېني سمدستي اول خپل ځان ورته معرفي کوه چې زه فلان د فلان کې ځای کې مې وظیفه ده او دغه نوم مې دا دی او دغه ځای کې کار کومه. او د هغه نه پوښتنه وکړو چې تاسو، نو یو خو به دا وي چې د هغه د ضرر نه به امن شي او اطمینان به دې پیدا شي، ډاډ به دې پیدا شي. نو بل دا چې د هغه مینه محبت په لاسته راوړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله غواړئ د یو سړي سره محبت ولري یا د هغه محبت لاسته راوړي، نو په کار دا چې د هغه د نوم، د هغه د پلار د نوم، د هغه د نیکه نوم، د هغه د کورنۍ او د هغه د اوسېدو ځای پوښتنه وکړي. چې کله مریض شي د هغه پوښتنې ته ورشي او که تا نه کومه مرسته وغواړي او د اړتیا په وخت کې د هغې سره مرسته وکړي د خپل توان سره سم. د خلکو له راټولو، خجلولو او کنځلو څخه ځان ساتل. دا خوی باید هیڅ وخت کې تا سره نه وي چې دا د عادت ګرځېدلی چې خلکو ته پیغور ورکړي، خلک ورټي، خلک خجالت کې په مجالسو کې. بلکې د ټولنیز ژوند غوښتنه دا ده چې په ټولنه کې دغسې ژوند ترسره کړي چې د مسلمان اکرام وساتي، د هغې آزاد وساتي، د هغې د خجله کولو، د هغې د خفه کولو، د هغې د رټلو، هغې ته د کنځلو کولو څخه باید ځان وساتي. دا د ټولنیز ژوند غوښتنه ده. کله چې یو ځای کې خوراک کوې، څښاک کوې او د یو چا میلمستیا ته ورځې، نو په ټولنه کې دې ته اړتیا ده چې څه خلک تا سره کښېني په خوراک باندې او ځینې خلکو سره ته ګډ خوراک او څښاک وکړي. نو د دغې ټولنیز ژوند دپاره اسلام موږ ته هم ځانګړې لارښوونه کړي دي او آداب یې راښودلي دي. یو خو دا چې کله هم ډوډۍ ته کښېني، د ډوډۍ د کښېناستو نه مخکې باید لاسونه ومینځلی شي او د لاس د مینځلو ځانګړي طریقې دي او په دې سره مسلمان د ډیرو امراضو څخه بچ کیږي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم په خپلو وړو صحابه کرامو ته، وړو ماشومانو ته به د ډوډۍ د خوړلو آداب ورښوده او دا به ورته ویل چې کله هم ډوډۍ ته کښېني نو لومړی لاسونه ومینځه. او بله خبر به ورته دا کوله چې سم الله، چې کله هم ډوډۍ ته کښېني د ډوډۍ نه کښېناستو سره د الله جل جلاله نوم یادوه، بسم الله وایه. او بل دا چې د خپلې مخې څخه خوراک کوه او په ښي لاس باندې خوراک کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو ماشوم ناستو او نبی علیه الصلاة والسلام دغه مخکینی آداب چې دی په یو کلمه کې ورته بیان کړل. ورته ویل چې یا غلامو والکه سم الله، د الله نوم یادوه، په ډوډۍ باندې پیل کوه. وکل بیمینک، په ښي لاس باندې خوراک کوه. وکل مما یلیک، د هغه ځای نه خوراک کوه چې کوم تا سره نږدې دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونه ده وړوکي ماشوم ته. نو دا لارښوونه زموږ تاسو ټولو دپاره ده. بل دا چې د تکیه وهلو په حالات کې خوراک او څښاک نه دي کول پکار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغسې حالات کې د خوراک او څښاک کولو څخه موږ او تاسې منع کړي وو. او بله دا ده چې په دغسې حالات کې خوراک او څښاک کول ډېر وخت کې د نورو مختلفو امراضو د پیدا کېدو لامل ګرځېږي. بل دا چې ګرم خوراک نه کول. د ګرم خوراک کولو نه هم نبی علیه الصلاة والسلام منع کړې ده. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو ګرمه ډوډۍ مه خورئ، ځکه دا ګرم خوراک کول ډېر وخت کې د ستوني سرطان او تکلیف پیدا کوي. د خوراک او څښاک پر مهال باندې 3 ګوتې استعمالول پکار دي او په دې حالات کې باید داسې نه وي چې د انسان ټول لاس په ډوډۍ کې ککړ شي.
د خوراک پر مهال باندې درمانه مړۍ پورته کول نه ډېره غټه چې سړی وږی ښکاره کېږي او نه ډېره وړه چې انسان کبرجن او مغرور ښکاره کېږي. په ډوډۍ باندې د لاس پاکولو څخه باید مسلمان ځان وساتي. د ځینو خلکو عادت دا وي چې کله هم ډوډۍ نه فارغ شي بیا لکه ډوډۍ وچه راوالي په هغې باندې لاسونه پاک کړي او دا د کرکې عمل دی او په دې نه باید مسلمان خپل ځان وساتي. او بل دا چې ډوډۍ د پورته اچولو څخه ګزارولو څخه باید ځان وساتي. د څوک د نه ډوډۍ غوښتنه وکړي که درنه لري بل ته یې ورکړه چې وروره دا ډوډۍ هغه ته ورسوه او داسې ډوډۍ په مخ کې اچول دا ښه صفت نه دی ځکه چې ډېر وخت کې خلک دغسې ډوډۍ اچول حیوانات ته ورګزاره نو دا هم د کرکې لامل ګرځېږي. له غورځېدو وروسته مړۍ بیرته پورته کول او له پاکولو وروسته هغه پاتې برخې خوړل دا د صحابه کرامو صفتو په هغې کې عاجزي وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت و چې کله به هم ډوډۍ به لاس کې راواغستله او د لاس نه به ډوډۍ وغورځېدله نبي علیه صلات وسلم به هغه راپورته کوله. که داسې نور غلط شیان مو پرې نښت و هغه به یې لرې کول هغه به یې خوړله. په یو مجلس کې چې کله مسلمانانو فارس ونیوه او د فارسیانو سره په یو دسترخوان باندې ناستو یو صحابي نه همدغسې ډوډۍ وغورځېدله او هغه بیرته راواخیستله او په خوله یې کړله ویې خوړه. بل چا ورته ویلې چې څه کمه خو نه ده دا دومره غټ غټ خلک ناست دي او مشران ناست دي حاکمان ناست دي او ته هغه د لاس نه غورځېدلې ډوډۍ ته راواغسته او په خوله دې کړه. دا صحابي ورته وایي چې آیا زه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سنت د دې احمقانو دپاره پرېږدم؟ دا څه احمق خلک دي، ما ته د الله د رسول سنت مهم دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم عادت به دا و چې کله به هم ډوډۍ د هغه د لاس نه پرېوتله نو هغه به یې بېرته پورته کوله او خوړلی به. البته که چېرته خولې ته ډوډۍ ورسېږي او د خولې نه بېرته وغورځېږي نو د دې راخیستل بیا پکار نه دي. د دې نه نبي علیه السلام منع کړې ده. نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته داسې آداب ښودلي دي چې زموږ په ژوند کې ډېرې فایدې ورپورې تړلې دي. په شریکه باندې خوراک کول غوره دي، بهتره خوراک کول غوره دي، په دې کې زیات برکت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په کومه کاسه باندې ډېر لاسونه وي په دې کې الله تعالی جل جلاله ډېر برکت اچوي. او په خوړو کې له عیب لټولو څخه ځان ساتل. داسې نه کول پکار چې مثلا د یو چا کره میلمه شوي یو ځای ته لاړلې او یو ډوډۍ کې مثلا څه دغه پکې و څه عیب پکې راوتلی و چې په هغې کې ته خبرې وکړي دا ډېره ترشه ده او دا ډېره داسې ده او دا ډېره داسې ده، نو که دې خوښه وه ویې خوره او که دې خوښه نه وه اوس تا کرکه ته نه راتله لاس پورته کړه اوس ویې زه یې نه خورمه به دا کفایت کوي. او دا په ډوډۍ کې عیبونه راایستل خبرې پکې کول دا د سنتو خلاف کار دی. مسلمان باید دا کار ونه کړي. له زیات ګرم خوراک او څښاک څخه ځان ساتل مخکې په دې باندې خبره وشوه. د خوراک او څښاک پر مهال له زیاتو خبرو او تیزه خندا څخه ځان ساتل ځکه چې دا هم ډېر زیات ضرر رسي انسان ته. او نبي علیه صلات وسلام موږ د دې نه منع کړي وو چې خوراک کې خبرې کول کوم جرم نه دی، خو زیاتې خبرې کول او یا داسې خندا کول چې ستا په ستوني کې خلک ډوډۍ وګوري نو دا په کار نه ده او دا د آدابو خلاف کار دی. په ناسته خوراک او څښاک کول دا غوره دي. که اړتیا پېښه شي په ولاړ هم یو څښاک کیدی شي، مثلا ځای کې اړتیا وي نبي کریم صلی الله علیه وسلم هم په ولاړه باندې خوراک کړی دی او هم یې څښاک کړی دی، خو هغه ډېر کم او هغه هم د همدې دپاره چې سره په جواز ولري. نو په ولاړه باندې خوراک او څښاک کول جایز دي خو سنت نه دي. د نبي علیه صلات وسلم سنت دا دی چې په ناسته باندې وشي. نبی علیه صلات وسلم که په ولاړه اوبه څښلي دي او که په ولاړې خوراک کړی دی هغه هم صرف د همدې په خاطر باندې چې امت دپاره کوم زحمت جوړ نه شي او په ناسته باندې ډوډۍ خوراک او څښاک کول په دې باندې فرض نه شي، واجب نه شي. نو که یو څوک په ولاړه باندې خوراک کوي جایز دی خو غوره نه دی. که په کاسه کې څه پاتې شي نرم وي د هغې څښل او که ټینګ وي د هغې پاکول غوره دي، بهتره دي، په دې کې ثواب دی. او کله چې یو کاسه ککړه پاتې کېږي او هغه څوک پاکه کړي دا کاسه ورته دعاګانې کوي چې الله تعالی دې د ګناه نه دغسې پاکه لکه څنګه چې تا زه د دغې ککړتیا څخه پاکه کړم. اوبه په 3 څاګانو باندې څښل دا سنت دي. د خوراک او څښاک په لوښو کې پوکې نه کول، چې کله یو څوک اوبه څکي یا یو بل نرم شی څکي نو پوکې کول پکې دا سنتو نه خلاف دي، هم مختلف امراض منځته راوړي ځکه چې دا تنفس په یو شي کې کول نو دا میکروبونه هغې ته ور داخلیږي او بیا هغه بېرته تېرول دا په حقیقت کې د انسان ته ډېر زیات امراض منځته راوړي. او نبي علیه صلات وسلم دې نه منع کړې ده چې تاسو د خوراک او څښاک په شیانو کې پوکې مه کوئ. د ګډ خوراک پر مهال د خپل ملګري خیال ساتل. کله چې چا سره په کاسه باندې کښېني په غوري باندې کښېني پکار دا چې د نورو هم خیال وساتي. داسې نه وي چې فقط خپل ځان ګوري
او خپله خېټه ګوري د نور خیال نه ساتي او هغه کم چې ښه شی دی هغه خپله خوري او خراب شی بل ته پرېږدي نو دا مناسب کار نه دی او دا د ایثار او د قربانۍ خلاف کار دی د ایثار او د قربانۍ غوښتنه دا ده چې خپله خیر د کمه وخوري چې بل زیات وخوري خپله خراب شی وخوري بل ښه شی وخوري نو داسې خیال که وساتلی شي نو د هغه خلکو مینه محبت په خپل منځونو کې پیدا کېږي له خوراک او څښاک څخه د فارغېدو څخه وروسته د ګوتو څټل که چېرته ګوتې دغه وي هغه پاکې شي په خوله باندې او همدارنګه د لوټې او نورو لوښو په مخوکو باندې څښاک نه کول په لوټه باندې څښاک کول چې هغه سړي ته دغه نه ښکاره کېږي اوبه پکې نه ښکاره کېږي یا د څښلو شی پکې نه ښکاره کېږي ډېر ځله د ډېرو اذیتونو او د تکلیفونو لامل ګرځېږي نو دې نه منع راغلی ده چې یو شی په څښرکونکي باندې یا په هغې په خوله باندې باید ونه خوړلی شي او نه څکلی شي بلکې داسې یو شی چې هغه کې اوبه ښکاره شي له خوراک او څښاک څخه د فارغېدو په وخت کې دعا لوستل چې الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من مسلمین یا وجعلنا مسلمین دغه دعا راغلې ده او په دغه دعا سره ډوډۍ پای ته رسول نو دا نو د ژوندانه آداب دي چې د مختلفو برخو کې موږ ته اسلام راښودلي الحمدلله چې موږ مسلمانان یو الله تعالی موږ ته د انسانیت ژوند راښودلی دی او دا د انسانیت غوښتنې دي کومې چې مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مختلفو احادیثو په رڼا کې موږ ته راښودلي دي نو په راتلونکي درس کې به انشاءالله د لباس په آدابو باندې خبره کوو ځکه چې موږ سره اوس نو دومره وخت نشته دی چې موږ په دې باندې خبره وکړو چې د نارینه لباس باید څنګه اوسیږي او د مېرمنې لباس باید څنګه وکړي د زنانه لباس باید څنګه اوسیږي بهر چې راوځي څنګه څه قسم لباس واغوندي په داخل کې اوسیږي څه قسم لباس واغوندي عموما په عرف کې کوم لباس مهم دی د لباس په اړه چونکې مهم بحث دی او ډیر زیات مختلف مهم درسونه پکې پراته دي نو په راتلونکي درس کې به انشاءالله په دې موضوع باندې وغږیږو توجه څخه مو ډیره زیاته مننه واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین